ستا پاکستان دا پرون پکې 80 کسان په هغه کې وژل شوي دي په کورمه کې. دا ستا پاکستان دا حلال کړي دي. ډېر بد شوي دي جنرال صاحب، هغې ډېر خفه یو. ډېر بد. دا اوس ستا خبره ده. ستا پاکستان چې په لاهور کې د چا پوزه ویني چې اوښ نه پښه کټ شوې وه، ټوله دنیا یې پسې راویښته چې اوښ نه پښه کټ کړې ده. نن په خیبر کې په هغه کې په کورمه کې 80 کسان پښتانه د سټ لخوا حلالېږي. دا ستا پاکستان ده. جنرال صاحب کله چې یو کار کیږي که نه، یو غلط کار چې کله کیږي، نو هغه حکومت ته دا نه وایي چې زه درځم او ته تیار شه یو غلط کار به کوم. اکشن هلې هغې اخیستل کېږي چې کله یو کار وشي. یک صبر که یو شی چار اکشن اخیستی. وزیر د دفاع د عمران خان د ښځې په خبرو اکشن اخیستی چې سعودي ته دا ویلي دي. وزیر د دفاع د وګوره ټویټونه یې کړي. وزیر د داخله د خبر هم نه دي چې دلته څاروي حلال شوي که انسانان. نه هغې باندې خو باقاعده پروګرامونه شوي دي. امید میر په پروګرام کړی وزیر خارجه په دې پرونی واقع باندې که نه، پرونی واقع زه به یې توقیم په یوه میاشت کې ودرېږه. په یوه میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې 900 پښتانه وژل شوي دي. 900. دا ستا پاکستان ده. جنرال صاحب دې لکه ته سوچ کې 300 افغانان په ایران کې مړه شو، تاسو یې تپوس وکړو؟ یو هم نه ده مړ شوی. یو ستا په ملک کې مړ شوي دي. ستا خدای چې یو هم نه دی مړ. نه ښه لکه زه جنرال صاحب ته راغلی ما توهین مه کوه وروره. زه توهین ما نه دی کړی پلیز. توهین خو نه کوو خو وروره ته عجیبه سړی. هغه د ورځې د 900 کسان د په میاشت کې وژل کېږي او ته وایې زما پاکستان. داسې په افتخار پکې لګیا ته په کاناډا کې ناست ته ورسه ستا په پاکستان کې 1 کیلو بینډۍ په 300 روپۍ دي، یوه توړوړه پکې په 8000 روپۍ دي، یو ټیم غوړي پکې په 15000 روپۍ دي. ستا پاکستان یو یونټ برق پکې په 100 روپۍ ده. ته په کاناډا کې ناست او زما پاکستان. جنرال صاحب بیا هم ستاسو افغانان 40 لکه پراته دي او د پاکستان نه نه زی ګرانیم ډېره ده. دا ولې خپله خاوره پراته دي؟ دا څنګه خاوره ده؟ خو تاسو خرڅه کړې ده که نه؟ نو نه خرڅه کړې نه ده. جنرال صاحب یو سوال جواب رالی راکړه. ستاسو په پېښور کې کونسلیټ دی د ډېر وخت نه دی. کونسلیټ نه ده، نمایندګي ده. هر څه چې دي ویزې پکې ملاویږي که نه؟ ملاویږي. تاسو چې موږ خپل ورونه ګڼو، تاسو به موږ له په خوله کې د باډر په خوله باندې کونسلیټ نه کولاولو. موږ درته امبیسي په کابل کې کولاو کړې ده، تاسو راوړې ده موږ له په خوله کې کولاو کړې ده. د دې څه مطلب شو؟ هغه امبیسي نه ده. هغه امبیسي نه ده، کونسلیټ دی. نمایندګي ده. ګوره خبرې ته غوږ شه، بلې ته غوږ شه، بلې ته غوږ شه. هغه چې وو دغه هغه کوم ملک فهیم صاحب بیا افغان مجاهدین چې ورغلي وو کومک ته د روسانو نه چې خلاصوسن. آذربایجان 45 کاله وروسته په خپله خاوره کې په همغه ځای کې کونسلیټ هم درلوده، ځمکه اشغال شوې وه. 45 کاله وروسته چې ورته برابر شو دا ډزې ورکړه، ټوله خاوره کریمیایت یې ونیوله. پوه شولې؟ بیا دا کونسلیټونه په کار نه راځي. جنرال صاحب خبره دې صحیح ده، خبره دې صحیح ده. ته په کوم ځای کې؟ ته په کاناډا کې؟ ښه کاناډا کې بچي دې مالته دي؟ نه یوازې یم. ښه یوازې IMF نه 100 روپۍ ته قرضداره؟ یوازې ته 10 لکه؟ نه 50 ډالر ختلی دي. خبر هم نه 10 لکه. جنرال صاحب دا ته ووایه د هفتې 100 میلیونه ډالر فری خیرات راځي تاسو له؟ یاره که ماته 1500 میلیون هم راځي خو IMF یې نه راکوي. قرضدار یې ښه شو او که خیرات خور؟ خیرات خور ته دا اوس کچکول په غاړه مونږ سره د سود واپس کوو، ته خیرات اخلي. ته سود خور یې، زه خیرات نه اخلم. زه سود خور خیم خو په نری ورکوم، ته خیرات اخلي واپس یې نه ورکوې. څوک ښه شو؟ صبر وکړه. فهیم افغان صاحب موږ جګړه نه کوو. زه جنرال صاحب سره خبرې کوم، توهین مه کوه پلیز. زه خبر زه د جواب در کومه.
40 میلیونه افغانستان ته چې راځي دا امریکان خپلو کسانو ته رالیږي دلته موسسې دي دلته کار ده ګوره ما که ډالر اخیستلی تا غوندې به مې امریکانو ته شمسي ایربیس ورکړی نو دا موسسې چې دي د انګریز پیسې لولې دا خو حرام راځي کنه تاسو طالبان یا تاسو حرام نه کوي ما ته بزرګ شي ما ته بزرګ شي سودخوره تا ته بزرګ ځکه چې تا ځان نه بزرګ نه دی جوړ کړی دنیا ته نو ته که داسې خبرې کوې چې زه دلته خبره کوم او ته پکې رادانګې بیا قسم په خدای په مریم نواز کې داسې روغ نه نوځم لږ صبر وکړه جنرال صاحب دا خبرې سره خوند نه کوي په دې معافي غواړم لږ صبر وکړه بدکاري قسم دې بدکاري والله ډېر بدکاري دی ودرېږه بېنظیره دې په واشنګټن کې له کلینټن سره ون ملاقات ونه که ته خو یې په دغه شي ګټې لږ صبر وکړه زه خبره درته وکړم جنرال صاحب ګوره داسې خبرې مه کوه بده خبره ده بعد ته مات لږ صبر وکړه مایک مه خلاصوه زه چې خبره مې خلاصه اشرف غني لور چېرته ده ستا د ډاکټر نجیب لور چېرته ده دا خبرې مه کوه جنرال صاحب پلیز بلا یې در په سار کې بلا د ډاکټر نجیب در په سار کې بلا د اشرف غني در په سار کې د یو نوکې بلا دروغلې دغه غلو ته لږ صبر وکړه د ما خبرې واوره هغه ون ملاقات ستا خبرې اورم خو زما خبرې به بیا اورې اورم کنه اورم وکي دا خبري ووره ګوره یا لکه غلی شه فهیم غلی شه اے توهین مکو ما د امریکانو نو کومه دا خبري ووره به خبري اورم د جنرال صاحب خبري اورم توهین مکو زه صرف جنرال صاحب پیژنم تاسو نه پیژنم بکم من مېک بګم کا بدرګه صبر ته چې اواله راغلی زه در باندې پوه شم چې ته په څومره اوبو کې دا کومه خبره چې تا وکړه زه اوس د هغې یو جواب درکړم جنرال صاحب تا چې کومه خبره کړې دا په ریاکشن کې ما جواب درکړی ما تا ته خبر اول تا وکړل اول تا نه ما نه دا کړی اول تا بروډ به دې وګوري ټول بروډ به چې کما کړي زستا ګناګار زما مره او ستا پړې چې راغلی تا کومه خبر وکړله چې ته خپل خزه نه تا باندې که خزه ګرانه وای ته په کاناډا کې پروت خزه د پاکستان کې و زما خزه نشته جنرال صاحب ما خزه نشته میړه دې کړای نه خزه مشته نه میړه دې کړای دا بیا شتنه کنه شتنه دا سکندار خو نه د چلکانو سره به واده کوم جنرال صاحب دا وسګره ورکه ته خو ډیر بې غیرت انسان دا ګوره د خبرې مکه سړی توپ زده کړه ګل خان دا سړی توپ نه دی نو دا جنرال صاحب سوی پکار دي چې ملمه ته خلک سمې خبرې کوي قومیت ته خو دی زی جنرال صاحب زی کنه غلطه خبرې مه کوئ وکي دا خبره اخیره پورې واوره بیا ځواب ورکړه دا په چوکاټ ګل خان دا سړی توپ نه دی نو دا جنرال صاحب سوی پکار دي چې ملمه ته خلک سمې خبرې کوي قومیت ته خو دی زی جنرال صاحب زی کنه غلطه خبرې مه کوئ وکي دا خبره اخیره پورې واوره بیا ځواب ورکړه دا په چوکاټ جواب نه ما ته پته ده دا د افغانانو کار دی کنسل کول دا تاسو کوئ وی کې دا زه روزانه اورم ستاسو نه دا زما یو ورځ نه ده نه وي ما قسم ته چې ته نږدې وه چې پړکم سره سکولی وای قسم په خدای دې دومره افغانان مې روزانه ویني شپه ورځ ورپسې په دې ټیک ټاک لګیم نیغ راله ګوري او یو بل لوي دادې او خواله مې نه راځي خبرې کړه په سړیتوب باندې خبرې وکړه بالکل په ادب هم پوهېږم په هر څه پوهېږم ګوره زه درته وروستۍ خبرې کوم مایک د بندو مایک به نه خلاصې کنې بیا د کته کوم درته کوم دا هغه څه سو د مایک بان که دا مایک جنرال صاحب د مایک بندوم زما خبره به بیا اورې صحیح ده ته مایک بان کوې ورې ګوره ته چې د سټیټ خبره کوي ما ته وایي تا امریکا ډالر درکوي عافیه صدیقي چا خرڅه کړه ریمنډویس چې قتل یې وکړه په اسلام آباد کې په څه شي باندې واپس لاړه ایمل کانسي چا خرڅ کړه لسګونه سلګونه پاکستانیان سره له عربانو سره له افغانانو په امریکا باندې چا خرڅ کړه امریکا ته اډې چا ورکړي د الله د رضا دپاره مو ورکړي که امریکانو سره جهاد کوه شمسي ایربیس چکلاله ایربیس او د لاهور ایربیسونه او د پېښور 15 زره فلایټه چې ستا له خاورې په افغانستان باندې شوي دا ټول موږ لیکلي دي پوه شولې دا ټول موږ لیکلي ملا ضعیف یو سفارتکارو تاسو سره څه وکړل پوه شولې ته د غیرت خبرې چې کوې خپل تاریخ به ګورې بیا به دلته راځې داسې به نه کوې چې د تا غیرت قسم په خدای چې د سپي بچونو ته لاس واچوي د سپي ته والله داړې دي کې امریکایانو تاسو له سپیو نم بې غیرته امریکایانو څه در سره ونه کړل او نم ډاس پې وکړ 20 کالم د امریکایانو نیټو سپلای راپرېښوي په افغانستان باندې صحیح ده
په افغانستان باندې مراپریخي ډالر هم اخیسته ډالر د بارډر مینجمنت په نامه باندې تاسو یو ارب ډالر د کال امریکانو نه اخیسته د کندهار په سر چې د تاته جوړي 800 میلیونه ډالر امریکانو تاته درکړي د فوز او 1% تنخواه تاته امریکایان درکوي ته راجګیږې ما تا غوندې به مې امریکانو ته اډې ورکړي او جنګ به مې نه ورسره کوه امریکان اوس هم د باګرام په سر باندې په ټول پاکستان او امریکا ته خوشې ورکه ولا که 500 میلیونه ډالر درکې په امریکا باندې 10 اربه ډالر خالي په باګرام ورکوي ته په چینایانو ښځې خرڅوي نه شرمېږې ته کوم په ایرامنډۍ نه شرمېږې ته راځې دلته ما ته غر کېږي چې افغانان کنځلې کوي ته خپل ناموس خلکو ته په خیرات کې وړاندې کوي قسم په خدای شرم پې باندې نه کوي راځې دلته ما ته پیغورونه راکوي بې غیرته سړیه ورغلل جنرال صاحب ډولونه او جنکۍ مخې ته ورته راوستې هغو ته ګلان په غاړه کې هغو ته ګلان په لاسو کې ورکړه چې دا د امریکایانو غاړې ته ور واچول په همغه ورځ باندې د دغه پاکستان علماو اعلان ونه کړ چې میلمانه را روان دي هوټلونه خالي کوي امریکایانو کنه کافیرو مایک د بند جنرال صاحب مایک د بند امریکا راغله په کراچۍ بیرته لاړم په کراچۍ او وروره اوس هم تښتېدلې زه چې خبرې درته کوم خو بیا واوره که نه زه غلطه نه درته کوم ایمالکانسي امریکایان چې کاره دي چې راځي په پاکستان کې و پاکستان نه وروره ګوله هغه کوي دا دغه اخیسته ده جنرال صاحب دغه دوه پښتانه دي که نه دا پاس چې دا هم د کوزي پښتونخوا دي خو درانه پښتانه دي اصیل پښتانه دي آفرین زه ورته یم دا چې فهیم صاحب اول راغی ډېره غلطه خبره یې وکړه وایي ته ما ته له خپلې ښځې نه م ګرانې که نه بیا اوس وایي زه ښځه نه لرم چې ښځه نه لرې سپکه خبره دې وکړه که نه ولا که ما قسم نه جنرال صاحب تا ورسره حوصله وکړه تا ورسره ښه وکړه بیا د وخت ورکړو البته بالکل ورانه خبره یې وکړه سپکه خبره یې وکړه بې ابرو خبره یې وکړه بې پښتو خبره یې وکړه او د دومره پروفیسر هم غږی ظالمه ده خدای که ته نږدې موږ سره یې قسم په خدای چې وختي د خلک وش کوي دا خو خدای خبر وای د ما په لایفونو کې دا د زه روزانه افغانانو ته خبرې کوم تا ته به ناست یو 15 کسان به ناستې لګیا اوسېږه زه چې واتساپ کې هم چاته زنګ وهم 2000 کسان ناستې نو ته راځې دلته دا منافقتونه مه کوه قسم مې دې په خدای وي که خپله خاوره پرېږدم او یا د خپلو لس دغسې قرضداری پرېږدم د هغوی قرض به م خلاصوم دا خاوره به م خپلوم چې خپله مې نه کړله بیا مخ ته لاړې راته که خو ته خو لږ صبر وکړه ما ته بیا معلوم یې که نه چې هلته